सूरतुल बकरा मोंगा वड़ांदे ذکر کړو چې دا نمونه د سورتونو دا موضوع د سورت نه ده بلکې دا صرف ټایټل د سورت دی د ریفرنس لپاره کدا موضوع د سورت وا نو بیا خو ټول سورت پکاره چې صرف د غوا او بحث کولی حالانکه د خاصه غوا واقعیا خو پشپغو یا وو آیتونو کې ذکر راځي او آیتونه ټول دي 200 د سورت آیتونه سورت 200 خو د بقره او د غوا کې څه پکې صرف شپږو آیتونو کې ذکر ده نو اوس پته ولګیدا چې دا سبجیکټ او موضوع او تیم او ټاپک د سورت نه دی صحیح شو بلکې دا څه دی صرف ټایټل دی ریفرنس لپاره چې یو آیت به تلاوت کې نو ریفرنس لپاره به وایي چې دا د فلانی سورت آیت دی دا ټول سورت مدنی دی او د مایګریشن یا د هجرت نه بعد متصل زمانہ کې نازل شوی دی هجرت د مدینې نه بعد په متصل زمانہ کې نازل شوی دی په استثناء د دوه شیونو یو اخرنی دو آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دغه پکې مکی دي ځکه دا د معراج پشپا الله تعالی رسول پاک ته ډایرکټ ورکړو بغیر د واسطې د جبرئیل امین نه دا واحد دو آیتونه دي چې جبرئیل پکې میاش کې واسطه نه ده او معراج کوم ځای شو مکه کې په هجرت تمخ کې نو د او خدای دو آیتونه دغه پکې مکی بیا دا ټول صورت په اوایلو د مدني زندګۍ کې نازل دی پس کې اوایلو کې د مدني زندګۍ کې سوای د آیتونو د ربانا د سود متعلق کوم آیتونه چې دي دا په آخرنی کال د زندګۍ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پرستو داغه ذکر را روان دی آیت نمبر 215 یا 215 یا تر 280 پورې دا د ربا آیتونه دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه یو کال وړاندې نازل دي یعنی آخرنی کال د ژوند د رسول پاک خو بیا هم مدني دي موضوعات د صورت په تمهید د صورت کې اول خو اشاره د قبولیت د دعا او بیان د صراط مستقیم ته قبولیت د دعا چې تاسو دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم مونږ ته اوخه نه غلاره نه الله تعالی وې ذالک الکتاب نه غلاره کومه ده دا قران دا قبولیت هم ده او بیان د صراط مستقیم هم ده چې ته صراط مستقیم غواړې او مې خو درته دغه دا قبولیت د دعا ده او ته صراط مستقیم غواړې نو مختصر بیان دغه دی چې دغه کتاب دی بیا دغه درې فرقې چې په سوره فاتحه کې ذکر شوي خالص مومن خالص کافر او خالص منافق نو تر آیت نمبر 6 پورې دا غوي ذکر دی بیا دا غینه بعد درې بنیادی موضوعات د قران یو توحید سره د دلایلو
یو رسالت سره د چیلنج او یو باس بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ. دا بیان دے آیت نمبر 28 پوری دے یویش نوالی 28 پوری. پا آیت نمبر یو کم دیرش کی دو خبری ذکر دی کہ اللہ خالق دا ہر شے دے او اللہ تعالی غالم پا ہر شے بانے دے. نو واقعہ دا پیدائش دا آدم ادم ملائکو دے سره متعلق دا. دا تر آیت نمبر یو کم سلویخ پوری. آیت نمبر سلویخ دا بیان دا بنی اسرائیل بالتفصیل چی اللہ سکول دی سرا او دی سوکل. دا بیان روان دے تر آیت نمبر یوسل درویش پوری یا یوسل دویش پوری. دا آیت نمبر یوسل درویش کے تخویف کے یر ورکول دی. دا یوسل سلیرشنا تر آیت نمبر یوسل ویخ پوری بیان دے ابراہیم علیہ السلام کہ یہود و نصاراؤں دعوے دار دی او مشرکین مکہ دعوے دار دی دا اتباع دے ابراہیم علیہ السلام. نو دا ابراہیم عقیدہ خدا وا کہ تاس دول رہی کہ اگر مونگ مقتدا و مونگ داغ تابعدار یو نو دا ابراہیم عقیدہ خدا وا. آیت نمبر یوسل دو سلویخنا تر آیت نمبر یوسل دو پنزوز پورے بیان دا تحویل قبلہ کہ قبلہ چین شوا یو خود دی وجہ چلے پیغمبر تمنا ہوا دیم دا دی وجہ چې په ابراهیم باندې خلک ډیره دعوه کوي نمایش د چای مرکز سره تعلق نه هغه بر دعوی ذات حقداري. دریم د دې وجه چې مکمل چینج او بدلون به ال راځي چې قبله بدل شي. سلورم د دې وجه چې امامت او لیډرشپ د بنی اسرائیل نه اوس بنی اسماعیل ته راغی او پنځم د دې وجه چې مکه دا فزیکل مرکز او سنٹر آف گریویٹیشن دی سائنٹیفکلی دا څه شی
مرکز د ثقل دی او روحانی اعتبار سره دا د الله کور مرکز د روحانیت دی. ټول عالم فزیکلی اسپریچولی دې سره تړلې دی او چونکه دا پیغمبر عالمی دی، وقتی نه دی، قومی نه دی، علاقائی نه دی، عالمی دی. لہذا د تړون د عالم مرکز سره پکار دی. آیت نمبر 153 نا تر 153 پوری بیان دے دے کہ تکالیف برازی دی دین کی د صبر مظاہرہ بکوئی. میس کی آیت نمبر 158 دفع د یو اعتراض ده یا د شبهه ده چې د صفا مروه میس کې مشرکانو منډي وای خای په صفا او په مروه باندې دو بوتانی خودي مونږ هم منډي وو دا چرته دای سره مشابهت خو بني ریزمبلنس خو بني صحیح بوتان ہوا بیت اللہ کے بوتان یو خضر و صرف نا اصاف او نائلہ اصاف او نائلہ صفا بانے اصاف او مروہ بانے نائلہ یو د خضر پر شکل و بل سڑی پر شکل او دا د یو لو سٹوری وا یو بهترین رومانس تیر شو څه شو ډېر رومانټیک خلک نو د رومانټیک جو کسانو لکه مجنون او لیلا ادم خان عبد الخانه فرهاد او شیرینه دا فرید خان خب عشق و معشقی د میدان نخره او طریقه دا مليين دار ملک او کندهار کې ځان ټول دا ټول ویل خو څوک حال وایي څوک نه وایي جان او ګل بشرا دا ګوره مومن خان او شیرین یوسف خان او شیربانو نه الله تعالی وی چې نو دا ایجاد خدای ته ګند کړی دی دا اصل عبادت خود ابراهیم په حواله پیژندل شوی دی دا ګند خو مشرکانو پیدا کړی دی او زمنن ورسره دا ذکر وکړو چې چا یو ځل حقیقت پټ کړ حقایق پټ کړل نو دا اگر توبه بل صورت نشته مگر دا چې هغه حقایق آشکارا کی په هغه میدان کې چې کوم ځای کې پټ کړی دي پاره و معذرت کوي خلکو ته لکه نن چې ډیماند کوي معذرت کوي ځکه چې ګناه په کم نه وکړي توبه هم په هغه نه هو بس یعنی دا څه نشي کېده چې ګناه د پبلکلی کړي او توبه داسې چې خلک دیونه ویني ګټ کې نه ګناه چې د پبلکلی کړي توبه هم پبلکلی واسي. آیت نمبر 133 په ته په دویم ځل مسله توحید سره دلایلو او بیان دې چې په دې شرک کې د صرف تقلید د آبا او اجداد کوي او ذکر دې چې څوک د دنیوي غرض د پاره د الله احکام پټي د جهنميان دي
آیت نمبر 100 چې خلق تاسو سره په تحویل قبله جګړه ولیکي چې پرونه پورې مو داسې مخ کو نن مو داسې مخ کول شروع کړ، لکه چې دا دین ټول هی په دې یو خبره کې حصر دی، لکه دا دین ټولي په دې یو خبره کې حصر دی چې بیت المقدس ته مونږ کې نو ټیک دی، کله بیت المقدس نه بیت الله ته مخ کنټرول سره ګډوډ شو. حالانکه غم د خدای حکم او دام د خدای حکم دی، خو الله تعالی وی د دین نور تقاضې قوم بلا ډېری دي، دا څوک چې تاسو سره جګړېږي دی هغه نور تقاضې پوره کړي، تاسو سره څوک جګړېږي دی د دین نور تقاضې پوره کړي چې پاتې یو قبله شو. آیت نمبر 128 تر 102 پورې حفاظت د نفس او حفاظت د مال. چې څوک بمړوي نه بلا وجه، نمبر 1، او د مرګ نه بعد به د وارثانو په حق باندې ناجایز قبضه نه شوی. آیت نمبر 183 تر 180 پورې بیان د روزو د رمضان. او 188 کې فلسفه د رمضان، چې دا د رمضان ټریننګ دې د پاره درکېږي چې خواهشاتو باندې کنټرول وکړي. څوک په خواهشاتو کنټرول وکړي، نو ورسره ذکر وکړل چې په مالی کرپشن کې باندې انوالو کېږي. د دې معنا خدا چې ته خواهشاتو باندې کنټرول نشي کولای، دیو چې خیانتونه کوي، دیو چې رشوتونه کوي، دیو چې کرپشنونه کوي. آیت نمبر 9 بیان دے چې پیغمبر نه د متعلقه مسلو تپوس کوي، د یوزلس خبرو پوښتنه دې مکوئ، بے مفسده خبرې دې مته پوسئ. آیت نمبر 190 تر 195 پورې بیان دی چې د ظلم او د حرابت معنا چې څوک تا باندې جنگ مسلط کړي، هغه به ریټالیټ کې سبې کې دا هغه مقابله کې. آیت نمبر 196 تر 203 پورې بیان د حج. آیت نمبر 204 تر 209 پورې د دوه نوعه انسانانو تذکرہ، چې یو هغه دی چې فساد برپا کوي، فساد ان سنس کرپشن کوي او د خلکو مالیاتو ته نقصان رسوي، او دویمه طبقه هغه چې هغه خپل مال قرباني کوي. دویم خلک هغه دي چې هغه خپل مال قربان کوي. دوسلت تر 210 پورې بیان د دې چې اسلام کې و پک اینڈ چوز نه کې، چې مسلمانانو ټول اسلام به مني، چې مسلمانې
ټول اسلام به مانی او ټول باندې به عمل کې که کوتاهی نه وشي نو ځان به بلیم کې لیم ایکسکیوزز او عذر لنګ به ځان د پاره نه پیدا کې فارسی کې ورته څه وایي عذر لنګ لیم ایکسکیوز د 211 نه بیان ده دی چې د پیغمبرانو راتل د الله مهرباني ده خلق کفرانو کده دې نعمت نو قیمت ادا کول ورته پریوتن ها البته چې د پیغمبر دعوت دې قبول کړو دې معنا دا نه ده چې بس اوس تکلیفونه خلاص شم نه د دې دعوت قبولولو تقاضا یې ده چې اوس خو دې له تکلیفونو مدرسه کې داخله واغسته صحیح چې مسلمان شوي ها اله دې ور داخل کړ ځان تکالیف وکړه مالی برازي بدني برازي اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ لا الہ الا اللہ تو مشکلات ہیں بزان تیار ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توی ویجی زما اللہ پیغمبر سره ډیر امینه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته سوچ پیو کړ ویجیاو الله پیغمبر سره ډیر امینه ده حضور اسلام ورته بیا و عمر سوچ پیو کړ ویجی الله پیغمبر سره ډیر زیات امینه ده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فاستعد للمصائب بیا تکلیفونه د پاره ځان تیار ساتنه ذکر خدای او د پیغمبر مینه زوره په اسانه سره نه رسي صحیح شو د بسره پاره تکالیف او مصائب لپاره بزان نشي د صحافت کېږي بنا شپه ورته غرو کی صحیح شو الله تعالی بدر سره کړ دی با د آیت نمبر 215 نا بیا د دو شینو بیان نفس قربانول الله د پاره مال قربانول الله د پاره او بیا بیان ده دی چې د مال قربانی خو لازم ده خو ګوره مال چرته په حرامه طریقه باندې پیدا نه کی چې او خدای غواړي چې مال قربانی کړي راځي لاس وګس تلل شو ګوره کله اخر او ته جیک پاٹ جمعه ته دی صحیح څنګه خدای وایي چې خو قربانی کوي خدا دې قربانی کوي صحیح شو خبر دین کړه بیا آیت نمبر 220 احکام د یتیمانو د نکاح د مختلفو انواع د طلاقو د بچی د حضانت او د پالنې او دا بیان روان دی تر 222 نمبر آیت پورې بیا مې کې دا ذکر چې ګوره مرګ نه یریږي ما ځکه دا مرګ خود الله کنټرول کې دی جنگ د دې خبره باعث نه دی چې نه خامخا بمړيږي بلاډ خلکو جنگونه وکړو سټل دی الله صحیح شو بلاډ خلک دا چې جنگ نه وتښتیدل نو څه جمله نشو
بلاډر په امریکا کې پراته مقبرو کې بلاډر په جرمني کې مقبرو کې پراته دي په ټول اروپا کې پراته نه دي پراته تفصیلي څه نه جنگ نه څو جنگ کو هغه ژوندۍ دی چې څوک ته تدل ایسا وکړه الله تعالی فرمایي چې دا مرګ کو فکس ټایم باندې راځي ان ون وے ار دی اذر الله تعالی بنی اسرائیل ته وګوره هغه تما حکم کوئی جنگ پاره وای هغه کوی ریدل نو ټول په کور کې مرګ ایٹ وانس تو وی کتنا آیت نمبر 243 نو ورپسې په دې مناسبت واقع د بنی اسرائیل ذکر کوي چې ګوره دا تسلط د اغیارو د مرګ برابر دی اکوپیشن دا څه دی چې د مرګ برابر دی یعنی په کوم قوم باندې بارانه قوت مسلط یا قوم زنده خو نه دی که زنده دی نه خپل اختیار مالکان نه دي خپل مال مالکان نه دي خپل قانون مالکان نه دي صحیح شو د ارض نه یوم البار راوته نشي ژوندې ورته سره صحیح الله تعالی فرمایي چې بنی اسرائیل باندې دا کیفیت تیر شه نغې ته احساس شو سوچ ورته احساس ورته شه دا خو مرګ د مرګ نوم ذلیل ژوند دی د مرګ نوم ذلیل ژوند دی نغې پاسېدل همت وکړو خدای ورته بیا قدرت ورک لولي دا مسئلہ روانه ده آیت نمبر 253 پورې آیت نمبر 255 کې په دریم نمبر مسئلہ توحید سره دلایل آیت الکرسی او ورسره دا بیان چې مسئلہ توحید د روز روشن په شان واضحه ده څنګه واضحه ده د روز روشن پر پشان واضح ده لہذا ردی د پاره چا باندې جبر مکوي چې خامخابه منی صحیح شو گر نبینت بروز شب پر چشم شب پر به موږ ته شاپرک وای څور شاپرک هغه د نور مخاري سرګی نشته نه چې گر نبینت بروز شب پر چشم چشمه آفتاب را چګونه شعر لیکا گر نبینت بروز شب پر چشم چشمه آفتاب را چگونه یو د پښتو شاعرم وی خاپیرک کنور ته بد وای نو بد کی یو ذره پکې وینور ته ضرر نه نور پکې څه نقصان دی د خپل سترګې نشته نه صحیح نو الله تعالی فرمایي چې مسله توحید دومره واضحه ده لکه د روز روشن پشان لہذا د روز روشن پشان صرف د سړي سترګونه پرده لري کوي دا وګور ورته نور جبر په مکوا چې خامخایو منا صحیح جبر دیو نه الله فرمایي لا اکراه فی الدین کنورشن د پاره به جبر نه کې کنورشن د پاره به څه کې کنوینسینګ کې څه کې کنوینس کې با کنورشن د پاره به جبر نه کې لا اکراه فی الدین بیا آیت نمبر 58 درې واقعات الله تعالی ذکر کړي دو د ابراهیم یو د حضرت عزیر آیت نمبر 261 دا روان ده ته آیت نمبر 3 یا پورې مسله د انفاق ده چې الله د پاره خرچ کوي ریاکاری مکوي الله د پاره خرچ کوي ریاکاری مکوي آلتنا تر آیت نمبر 201 پورې مسله د ربا او د سود آیت نمبر 202
معاملات او لین دین په شرعي طریقه باندې. دو سوا دواتیا او دو سوا دریاتیا. دو سوا سلورتیا په سلورم کرت باندې مسله توحید په دې صورت کې. دو سوا پنځاتیا ذکر د معتقداتو د عقیدو. او آخرنه آیت بیان د دې چې شریعت یا شریعت باندې عمل د انسان په بس طاقت کې دی. او دعاګانې وکول مسلمان ته چې دا دعاګانې کوي. الف لام میم نوری توری کا مقطعات مانا پریکڑی شوی سمانا پریکڑی شوی زکه دا پروناونس کیږي پریکڑی په یو ځای باندې مونږه علم نه وایو یو بل سره تړلې بلکې وایو الف لام میم. دیو جن ورته مقطعات کنیه څه کوم دغه لفظ لیکلې مونږه سوایو علم هغه تړلې دا ویل شي پریکړه. د دې مقطعات اصل معنا الله تعالی معلومه ده. اصل معنی الله تعالی معلومه ده. الله اعلم بمراده بذلك چې خدای دې نس مراد دي. البته بعض علماء په کې تعویلات کوي. ابن عباس سے وہی کہ الف ایبریویشن دے دا اللہ، لام دا جبریل او میم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نو دا انڈیکیشن دے دیتا کہ دا قرآن اللہ نازل کرے دے وہ واسطہ دا جبریل محمد رسول اللہ تا. دویم کہ الف ایبریویشن دے دا اللہ، لام ایبریویشن دے دا لطف مہربانی، او میم ایبریویشن دے دا من احسان. من سے تو احسان تھا. نو بیا مانا شوا کہ اللہ لطفہ ومنہ ذالک الکتاب، اللہ تعالی داغ مہربانی اور داغ احسان دا کتاب دے. اللہ تعالی لطفہ ومنہ داغ مہربانی اور داغ احسان ذالک الکتاب ہو دا کتاب دے. بل الف ایبریویشن دے دا اول، لام ایبریویشن دے دا لازم او میم دا مومن. نو مانا شوا چھ اول لازم مومن دا پارا ذالک الکتابو دا کتاب دے. نو مومن نم بنائے ذمہ داری دادا چھ پدی کتاب با ایمان ساتھی. د مومن نم بنائے ذمہ داری دادا چھ دی کتاب الفاظ بزدکئی. د مومن نم بنائے ذمہ داری دادا چھ دی کتاب مفہوم و معنی بزدکئی. د مومن نم بنائے ذمہ داری دادا چھ پدی کتاب بانے بشخصی زندگی کے عمل کئی. د مومن نم بنائے لازم دادا چھ وسے اورسین دا کتاب بطور قانون نافذ کئی. پینزو سیزو ندی داوڑی کے پینزو حق دی. نمبر اول ایمان پدی، نمبر دویم تلاوتی، نمبر دریم پا مفہوم ځان پویول، نمبر سلورم شخصی جوان کے عملی کول، نمبر پنځم بطور قانون نافذ ہول.
دا قرآن 15 حق دي، دا مسلمانانو 15 ډیوټي دي. الف لام میم اول لازم مومن لپارا ذالک الکتاب. اس گرامیٹیکلی عربی لغت کے دو اسماء اشارہ راضی، یو دا قریب یو دا بعید. هذا this، ذالک that. هذا معنی this، ذالک هذا. نو ذالک الکتاب پکار خدا و چې الله ویلي هذا الکتاب چې کدارې پروت نږدې دی لري خو نه دی ته کوم ځای پروت ونه ټینګ باندې نه ده صحیح. نو یو تعویل خدا دی چې دا اسماء اشاره اسم اشاره د بعید چې ذالک دی د کله په معنا د هذا راځي، کله په معنا د هذا راځي. یوا دویمه ده چې اصل کتاب یا ماستر کاپی اخو لوح محفوظ کې ده. کوم ځای اخو لوح محفوظ کې ده. د دې کمپیوټر مرکز کوم ځای ده؟ لوح محفوظ کې اصل کتاب خالته ده. صحیح. دا خو هغه عکس دی یا دا هغه نقل دی. صحیح شو. الله تعالی چې ذکر کوي نو د کوم کتاب کوي؟ ځکه چې هغه وخت چې کله دا قرآن نازلېدو ناغه و خوده په لیکلي شکل کې دلته نو موجود. کوم ځای موجود؟ لوح محفوظ کې. نو ځکه ورته دومره لري اشاره وکړه ذالک الکتاب، هغه کتاب هغه لوح محفوظ کې چې لا ریب فیه، هیڅ شک نشته. دا دیمه خبره. دویمه ده چې د مختلفو ژبو د ماحول په حواله باندې مختلف استعمالونه وي. مونږه چې سره مخاطبه کو خپل پښتو ژبه کې صحیح، چې په مرتبه را سره برابرۍ نو موږ ورته تا څو ورته تا یا ته چې په مرتبه را لوړی بیا وایي تاسو، حالانکه پلورل نه دی یو کس دیغه خو بیا ورته موږ سوایو تاسو جمع استعمالو. عرب چې عظمت ته شی ته اشاره کوي نو وینځ دی خو ذکر کوي په بعید باندې د رتبه هغه ډیسټنس ورسره معلومیږي. څو ورسره معلومیږي؟ د رتبه هغه لوړوالی ورسره. نو ذالک معنا دا عظیم الشان کتاب. ذالک الکتاب معنا بیا سي دا عظیم الشان کتاب. دا دریم. څلورم ځوانان مونږ ټول ځوانان یو کوم ډګر شو نثار امر تاسو پاتې نه دي زه به درې کسل یو ځوان یې جلیل سره ځوان دی نو ځوانان خو ټول ځوانان دي صحیح. خو یو سړی چې د جوان مرده کارو کی جوان مرده کا نو عرب وای ذالک الفتح صحیح. سوئی ذالک الفتح ای کی اشاره مراد نی، ای کی اشاره مراد نی دا هغه سړي جوان مرده ته اشاره ځوان دی ته وای. سوئی ځوان دی ته دا ټول ځوانان دي ټول ځوان نه ځوان دی ته وای. صحیح. ان let me چې دا لږ مور ایکسپلین. مولانا واقعا نقل کړی دا و یو بادشاہ په اسور را روانو صحیح. نو یو طالب هم روانو چرته نو دا طالب خدا لازمي خبره ده سبي ګیرا او دا بادشاہ فطری طور دا طالب مخالف ہو، طالب به بدش نو دا طالب ته او طالبہ اوس دغه په نه بادشاہ وی حاجی وی داستا دا ګیره خدا که زما د سپیدا لکای سپه ورسره ستا ګیره خدا که زما د سپیدا کای نا طالب ورته وی که ایمان می تیر کړ خو بیا زما ګیره خدا صحیح. او که ایمان می تیر نه کړ نو بیا ستاسو سپیدا لکای ډیره خدا ځکه دوزخ نه خو بچی کم از کم دا خو بیا دوزخ کې سوځي صحیح. نو بادشاہ په داسې لاس وې ګیره دا ګیره دا صحیح. اوس ډېر خلک ګیری دي خو خبره نشو کوله صحیح بلکې یاري خورې بیا
ډېرې څه کولې خیلې چې بادشاہ په بد غني څه په کوي بادشاہ په بدمنی یا نه یو نه بل ډېر غتا کړي ها په مړی صحیح نو ذالک الکتاب تو دې معنا دا کتاب دی نورم لا کتاب دی بس کتاب کو دنیا کې دی دا یو کتاب دی ذالک الکتاب لکه مونږ ځوان دی ته وای الله تعالی وای کتاب دی ته وای الله تعالی ته وای ذالک الکتاب کتاب دی ته وای اصلورا معنا پنځه معنا چې سوره فاتحه کې مونږه دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته نه غلارو کوي صحیح نو زاغي جواب دے ذالک الکتاب دا کتاب دے صراط مستقیم غواړي دا کتاب دے پیغمبر اسلام یو حدیث کې هم ذکر کړی دی وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم دا کتاب الله چې دی دا یو ذکر او ریمایندر دی فل اف حکمت او دا صراط مستقیم دی صحیح شو ذالک الکتاب دغه کتاب دے لا ریب فیہ نشتر شک دے کتاب کے اس اللہ تعالیٰ ہوئے نشتر شک دی کتاب کے حالانکہ ټول مشرکانو په شک کو کنه کو صحیح نو الله تعالی دی کتاب کې شک نشتا دا غي ذهن نه کاږو یو سړی وې د حجام دکان ته راغی د شیشه والا د حجام نه مرز نه خرڅي ایندار آئینه ساستا ها آئینه بعضی آئینه هغه ان بعضی آئینه داس صاف و شفاف جوړي چې ستا شکل به سکرستنی خو آئینه کې خسته ښکاري او بعضی آئینه داسې بیکاري چې ستا به ځان اړبل شي سمجھي ځان اړبل شي اورنګزیب عالمگیر په لیدور د پاره د بنثار لپاره شیشه جوړ کړو سپیشل آرډر باندې چاینا د چاینا هغه زمانه صنعت کې مشهور دي په چین کې جوړ کړو آئینه چینی ډیره مشهور و آئینه چینی د دې لوخو او د دې اندار او د په ور باندې چین په خوانه مشهور دي صحیح ناغه ډیره قیمتي آئینه ورته جوړ کړو زبن نسات نو یو ځل دغه خادمه هغه د پار وروړه خپل زلفه برابرول نو د خادمه د لاس نشیشه ولوي دا ډیره قیمتي و دا قیمتي شوه او لاړه ماته شوه نو خادمهم ډیره عالم فاضله خزوه ناغه آل تنه ورته چاکړه ویری ته اوس د زما مالک دی شبانه کوم چې تمړنه کی صحیح ناغه د آل تنه ورته आवाज وکړ وی از قضا آئے لئے چینی شکست سیو وی از قضا آئین یہ چینی شکست نا خم دا بادشاہ لونو روڑے لوے شہر ہوا وی خوب شد سامان خود بینی شکست یہ بتاوی از قضا یہ تفارتیوانے کوئی کنا کی وی چی از قضا آئین یہ چینی شکست آئی خزان دا بلیم نے بچ کولو وی دا تقدیر فیصلہ وانا دا تقدیر فیصلہ وا شیشہ ما تشوا چې بلیم نه بچ نو زه په نظام غیله بلیم ورنکو وی خوب شد سامان خود بینی شکست دا ولي کلام سره سره مده ته ذوق لري کنه دا شعر چې رومانټیک ذوق لګره فرید خان چی ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فی نشتر شک دے کے شک ان کی پتی دیر دی وہ کتاب کے شک ہو نشتا صحیح وہ شاپیرک اگر دنور پرنا کی شک لوی نور کے تو شک تھا کہ شاپیرک کی شک دے بعینی دقہ سے مسئلہ ہے یہ قرآن کے شک تھا کہ ابو جال کو شک نہ ڈکو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ادی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھو دغا کتاب دے یذل به کثیرا ویہدی به کثیرا خدای پہ ډیر خلق ته ہدایت ورکړي ډیر خلق گمراہ کی نوې آیت کې بنازل شو دا ابوبکر بور سره ایمان مضبوط شو دا ابو جہل بور سره کفر مضبوط شو صحیح یعنی نوې آیت کې بنازل شو دا ابوبکر با ایمان مضبوط شو دا ابو جہل با ور سره کفر مضبوط شو
صحیح. او مثال دا سره لکه غالبا حافظ وایي چې باران کې در لطافت تبغش خلاف نیست. یاد باران کہ در لطافت تبغش خلاف نیست یو شانو بدی قندار کے ارغنداب باندې هم دغه وریږي او په بل ځای باندې هم دغه وو چې باران کې در لطافت تبغش خلاف نیست در باغ لال روید و در شور بوم خس دغه یو وبدی په ځخر زمکه وریږي باغ او بهار جوړ شي په ګندز مکه وریږي اې کې دلدل جوړ شي کویک مایر جوړ شي او زولان پکې راوځي اغزی پکې راوځي در باغ لال رویدو نو د باران د وبو نقصان ده که د ځمکې نقصان ده د ځمکې نقصان نه دغه وبدل د پخیز مکه باندې ورېږي نو د عینیم دا قران دی ابو بکر ووري ایمان مضبوط شي ابو جهل ووري کفر مضبوط شي. ذالک الکتاب لا ریب فی دغه کتاب دے لا ریب فی نشتر شک پدے گنجائش نشتا هدل للمتقین ہدایت دے متقیان دے پارا نو تقوا او ہدایت دوار یو شے دے ہدایت تقوا دا او تقوا ہدایت دے ہدایت تقوا دا او تقوا ہدایت دے نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دا ہدایت دے دا متقیان دا پارا بالفاظ دیگر معنی اشوا ہدایت دے دا ہدایت یافتگان دا پارا متقی ہدایت یافتت ہوئی نو دا قرآن ہدایت دے چارا پارا دا ہدایت یافتگان دا پارا نو دا خدا دیتا ہوئی تقسیم دا حاصر لکہ یو شے چے آرڈی تاس رئی نو دا اس ضرورت نشتا خدا لے نو ہدایت شتا نو ہدایت دے ہدایت یافتگان دا پارا او ہدایت تر ہدایت یافتگان دا پارا دا تولی کا چھ دا قرآن ہدایت دری نوعی دے نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 3 آتیا شهر رمضان الذي میاش در رمضان آغدا انزل فی القرآن چه نازل شویر دے کہ قرآن هدى للناس ادامو کو چه نازل شویر دے کہ قرآن اور پسی هدى للناس ہدایت دے انسانانو دپارا ہدایت دے چارا پارا انسانانو دپارا دوری کس چه ہدایت دے انسانانو دپارا سورہ یونس آیت نمبر 55 یا ایها الناس او خلقو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تاکہ سرتا تراغل دے کامل نصیحت آواز جانب درفستا سنا وشفاء ہیلنگ دے شفا دا لما فی الصدور دا غامراد دا پارا چسینوں کی دی دا شرک دا پارا دا علاج دے دا حسد دا پارا علاج دے دا کینے دا پارا علاج دے دا بدعقیدگی دا پارا علاج دے وہدن ہدایت دے ورحمت رحمت دے للمؤمنین مومنان دا پارا ناغی آیت کی ہوئے چی ہدایت دے انسانان دا پارا اس انسانان کافرانوں کی دیش انسانان کو ٹول دی مسلمانان اور غیر مسلم ٹول سری انسانان اللہ تعالیٰ ہوئے ہدایت دے انسانان دا پارا دلتے ہوئے ہدایت دے مومنان دا پارا او ننین سبق کی ہوئی ہدایت دے متقیان دا پارا نو متقی دا مومن لوڑا مرتبہ متقی سوکتے مومنان خو من ټول الحمدللہ متقیان ټول یو کنه دا پته ولګي صحیح متقی دا مومنانو لوړه مرتبه نو پته ولګي دا
چې قرآن هدایت د انسانانو لپاره یو، قرآن هدایت د مؤمنانو لپاره دوا، او قرآن هدایت د متقینانو لپاره. نو که انسان دا هدایت خپل کو نو مؤمن بشي، که انسان دا هدایت خپل کو نو مؤمن بشي، که مؤمن دا هدایت خپل کو نو متقی بشي، او که متقی دا هدایت خپل کو نو لوړې مرتبه ته ورسي. ځکه بیا د متقیانو خو سټیجز دي. نو دې معنا دا ده چې قرآن سره تعلق او کنیکشن دا یو کانسټنټ او پرسیسټنټ عمل دی، دې کې سټاپ نشته، دې کې سټاپ نشته. دا تقوا به انکریز کې، دا تقوا به څه کې انریچ کې به او انکریز کې به. یو دا دویمه ده چې د تقوا یا د هدایت درې مرتبې دي. تقوا او هدایت چې دواړه یو شی والي نو د دې درې مرتبې دي. یو تقوا د عوامو، تقوا د چا؟ تقوا د عوامو. تقوا د عوامو دا چې شرک او کفر پریږدي او ایمان لري. د عام خلکو تقوا سره چې شرک او کفر پریږدي او ایمان لري. دویمه تقوا د خواصو چې د ګناهونو نه ځان بچ کی او شرعي واجبات سرته ورسوي. دا تقوا لري د خواصو. او دریمه تقوا د اخص الخواص، ایکسترا سپیشل پیپل. څوک؟ ایکسترا سپیشل پیپل، اخص الخواص. نو دا اخص الخواص تقوا دارا چې هغه خلاف مروت او مباح کارونه نه کوي، چې ادروایز هغه جایز دي، خو هغه زموږ شان سره مناسب نه دي. دا ولیک د مروت نه خلاف کار نه کوي. او سړی که فوټپات باندې ولاړی، فوټپات روډ سایډ باندې صحیح عام سړی اول ته خوراک کوي، نو خو جایز کار ده، زور حرام خو نه دی کده صحیح. خو زور باندې خوراک کو نو چې سوره ما کو ته دی دا وګوره دا قد څه دا وګوره کار پته ولګي. یعنی څه کارونه چې لپاره وی جایز او چې یو خاص سړي لپاره مناسب نه وي. اوس ټول خلک دي چرته سوي ورته دا چې کوم فلمونه جوړوي هالیوډ کې خاص ځای ته یونیورسل سټوډیو څه شي زما ډېر اراده کی خدای سره رحمت وبودي چې نظام چې غزا وګورو نتلل پکار دی او ډېر خدای دی. یعنی التنا ته وایي ساينټیفیک طریقې ته چې تاسو وګورئ چې دې څنګه جوړوي دا یو علم دی. نو تل غواړي څنګه څه کول تاسو واده خو نه کوئ ټکی سره تاسو تنظیم وکړه ستام تر چې څو پر ژوندې جنازه نه کیږي دا مې لیدل. او دا مسله ده ضرور امامانو مذهب کې چې کدا یونیورسال سټوډیو نه کتره نو څو پر ژوندې جنازه نه کیږي. دا مسله ده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وسمعنا تلاوته ولا عن الوان النهار. فالله خير حافظا.